السلام علیکم ورحمت الله. محترم خور پوښتنه کړې ده چې پلار ورکړی یم په زور. کوم شاهدان چې د وکالت رالل راته چې پلار وکیل که ما نه وکیل که او بیا دوی خطا ایستله ما وکیل کړي، بیا چې ودولم هم دا ډول په زور په ترې باندې یې وایستلم. اوس مې 5 کاله د مېړه سره کېږي، اولادونه مې شته. زه دا نه وایم چې دا زما مېړه دی چې زه د بل چا سره پرې وځم. اوس زه څه وکړم؟ ځان جلا کړم؟ څه وکړم؟ ما او د نکاح څنګه ده؟ محترمه نکاح مو صحیح ده، د زور نکاح هم صحیح کېږي، ځکه فقهای کرام وایي حقیقت ته رضا غیر مشروط ته په نکاح کې، ځکه نکاح او طلاق او دا شیان ټول په زور هم کېږي، په مسخره هم کېږي. رد المحتار جلد 3 صفحه 21 کتاب نکاح او دغه رنګه بهرای جلد 8 صفحه 15 کتاب جلد 4 صفحه 15 کتاب نکاح او دغه رنګه الفقه اسلامی و ادلته کتاب نکاح کې دې ته پر وضاحت ورکړی دی. دا چې څوک مجبوره کې د دې تر خولې اوکې راوباسي، بس باران و نکاح صحیح ده. نو نکاح دې صحیح ده، په دې کې مشکل نشته. کوم اولادونه چې مو راوړي دي هغه حرمونه نه دي، او کوم تعلقات چې ستا او د مېړه په مابینځ کې شته هغه د زنا نه دي. اوس ستا دپاره زه یو اسلامي و د دین مشوره درکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د الله رضا د مېړه په رضا کې ده. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابیه ته وایي مېړه لري، هغه وایي څنګه ژوند سره کوي؟ هغه بس ژوند خو نو د مېړو د معنی دغه ژوند چې عمرې په ښه زړه نه دی راثبت شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ستا کار دی، هر ډول ژوند چې ورسره کوي خو ستا دپاره دوزخ خو جنت دی، که دې راضي کړي جنت دی، که دې ناراضه کړي دوزخ دی. نو خور ستا چې نه دی خوښ صبر ورباندې وکړه، اولادونه دې هم ځین شوي دي چې اوس ته ولاړه شې بل مېړه وکړي، د اولادو دغو نه زرچنده به زیرېږي او بل خلا یې نه شي چې د طلاق نه یې درکړی، او د قبر په خاطر باندې ښه ژوند ورسره وکړه. نو دا چې ته زما نه دی خوښ، نو ګزاره به مې څه ډول؟ او دا بیا زه درته وایم د دنیا ژوند خو دې مردار کړې، آخرت مه مرداروه. او د دنیا ژوند ښایسته کولی هم شي، ورشه ښه لاس پر واړوه، قربان دې شم، زما پلار یې زما مور یې له خدای و رسول الله لاندې تر هر چا ته راباندې حقدار یې، په پښو یې مچ کړه، دا زما سر دی، دا مې غاړه ده، دا مې چاړه ده، وجد مې پرېږدي. ښه د محبت ژوند ورسره وکړه. دا هر وار ستا کتل مېړه ته دومره اجر لري لکه حج. ته چې مېړه ته لاس ورکړې د محبت ستا ټول ګناهونه الله تر معافوي. که ته د مېړه سره ښه ګزاره وکړې، الله جل جلاله به ستا مور و پلار له جنت ته بوسي. ځکه یو صحابي په سفر ځي او خپلې ښځې ته وایي زما به اجازې به له کوره نه وځي. د دې ښځې پلار مریض شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ور واستوه چې زما پلار مریض دی، پوښتنې ته ولاړه شمه که د مېړه وکول ته اعتبار ورکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کښېنه چې ونوسي. څو ورځې بعد یې پلار مړ شو، بیا حال ورته راواستول یا رسول الله د پلار جنازې ته ولاړ شمه که د مېړه په کول وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کښېنه چې راونوسي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښځې د پلار و جنازې ته ورغلی چې ښخ یې کړي، له هغې خوا چې را روان دي جبرایل علیه السلام راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الله وایي ورشه، الله جل جلاله وایي ورشه د دې نجلۍ ته زیری ورکړه چې ستا پلار الله وبخښي ستا د اطاعت په وجه چې ستا د خپل مېړه اطاعت وکړي او د رسول الله اطاعت یې وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی، دروازه یې ور وټکوله، ښځه خو نو بغارې وایي چغې دي بابا مړ شوی دی ما نه دی لیدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ای لور ککۍ، الله جل جلاله جبرایل اسلام راواستوه ستا په حق کې چې زه زیری درکړم چې ستا پلار الله جنت ته بوتی ستا د اطاعت په وجه چې د مېړه اطاعت یې وکړي. وایي دا دومره خوشحاله شول چې عمرې له کوره نه وځم، هېڅ قریب هم نه ووینم، عمرې ماته هېڅ فرق نه راکوي چې زما پلار جنت ته ولاړی. نو علما کرام وایي که مېړه خوشحاله وساتل سي د هغه ښځه خو به یې جنتي او مور پلار به له الله جنت ته بوځي. او حدیث مبارکه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو ښځه 5 وخته لمونځ کوي او مېړه جن راځي دا جنت ته ځي، د دې سره حساب کتاب نه کېږي. او که مېړه جن ناراضه و هغه ښځه
قرآن که جنت ته ولاړه سي چې د مخ د مځکې ټول په سجدو باندې مشغوله کړي یوه سجده دلته وکړي بله دلته وکړي بله دلته وکړي دا مخ د مځکې ټول تر سجده وکاږي قرآن که د جنت بوی لا وویني نو د مېړه سره ښه د محبت ژوند شروع کړه د دونه زمانه چې دې دا ژوند په غولو کې راتېر کړي نور ژوند په دا مرداریو مه لړه او مه قبر مرداروه بس الله ته متوجه سه مېړه پر لاسو پر پښو مچ که ورته محبت کړي دي غول مې خوړلي دي ته پر ما حقداره یې بس ورته ما معاف کړه نو خور زما په قول وکړه که ستا ژوند نه سو خوشحاله که ستا زړه نه سو مطمئن که ستا زړه سکون نه کوي پیدا که تا ارام نه کوي پیدا نو زما دا ټولې خبرې به درواغې بیا نو زه بد کوم چې ټکېږم ته دا یو زما مشوره ومنه او نارینه تاسو نسئ مهر کولی دا اوس ښځې خو له مېړه معاینه جوړوي مېړه نه معاینه کېږي معاینه ده نوم یې هم معاینه ده خلک هم وایي معاینه ده مېړه نه معاینه کېږي که سړی و هغه بیا نه معاینه کېږي که سړی نه و نو تاسو له مېړه معاینه مه جوړوئ چې بس باره تناو په غاړه کې وراچوئ مېړه دی حقداره دی نارینه دی پر تاسو باندې حق لري قدر لري احترام یې وساتي خبره یې وزغمئ قدر یې وکړي نو بس دغه هم فتوا ده هم مشوره ده هم دین دی اطاعت یې وکړه ژوند نور مه خرابوه والسلام علیکم ورحمة